د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت د افغان طالبانو هغه ادعا په کلکه رد کړې چې ګواکې له پاکستان څخه افغانستان ته د وسلو قاچاق کیږي او دا ادعا یې بې بنسټه له مسلمو حقایقو سره په ټکر کې او د اصلي مسلې څخه د خلکو د پام اړولو هڅه بللې ده. د وزارت په تازه بیان کې ویل شوي چې د پاکستان له خاورې افغانستان ته د وسلو د قاچاق ادعا داسې مهال راپورته کیږي چې افغانستان له وړاندې د وسلو له پراخو زیرمو سره مخ دی. نو ځکه د دغو وسلو سره چینا پاکستان بلل د اصلي مسلې د پټولو هڅه ښکاري. د اطلاعاتو وزارت په وینا افغانستان لا هم د پخوانیو امریکایي او ائتلافي ځواکونو لخوا پرېښودل شوي شاوخوا 2.2 ارب ډالر په ارزښت وسلې او پوځي تجهیزات لري. له دې سره سره په افغانستان کې د شوروي اتحاد دورې د وسلو او مهماتو سترې زیرمې هم موجود دي. خو د اسلام آباد اصلي اعتراض بل ځای دی. پاکستان وايي په وسلو د قاچاق تورونو لګولو په ځای باید پوښتنې ته جواب ورکړل شي چې افغانستان خاوره ولې د هغو وسلوالو ډلو لپاره کارول کیږي چې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو پلانونه جوړوي. د وزارت په بیان کې ټینګاری شوی چې د افغانستان په خاوره ترهګرو ډلو ته پناه اسانتیاوي او د فعالیت ازادي ورکول کیږي او دغه ډلې له همدې خاورې څخه د پاکستان په ضد د ترهګریزو بریدونو په پلان جوړولو او ترسره کولو کې استفاده کوي. پاکستان د وضعیت د خپل امنیتي اندېښنې اصلي سرچینې بولي او افغان طالبان ته یې روښانه پیغام ورکړی چې د وسلو د قاچاق د ادعا پر ځای باید د خپلې خاورې پر سر موجودو ترهګریزو ډلو په اړه مهم اقدامات وکړي. د اطلاعات وزارت له افغان طالبانو غوښتنه کړې چې په خپله خاوره موجود د ترهګرو ډلو په ضد مؤثر او ملي عملیات ورکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان یا د کوم بل هیواد په ضد ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. اوس اصلي پوښتنه دا ده چې افغان طالبان به د پاکستان د دې سخت دریځ په جواب کې څه دریځ خپل کړي؟ آیا کابل به د وسلو قاچاق په اتحاد ټینګار وکړي که د خپلې خاورې څخه د پاکستان په ضد د وسلوالو ډلو د فعالیتونو په اړه به وضاحت ورکړي؟